خیرن سپی دا راته ووایه چې وړوکی باتنګڼ دې خوښ دی او که نه غټ باتنګڼ وای مولانو د ټولو نه غټ باتنګڼ پکې د چا سره دی امریکا عسکرانو سره راشه زما سره هم ښکلی باتنګڼ دی مننه دوستانو زموږ سره په سټوډیو کې نن پوزي احمدزی موجود ده د هغې سره به خصوصي ګپ شپ لګو راځئ موږ سره اوسئ دوستانو دا زه یم او دا څوک ده تاسې یا چینی څوک یا شه دا څوک دی یکزونه څه کار کوي خیرن سپی دا راته ووایه چې په دې ټول امریکا کې دی څه شی ډېر غوښ دی غټ باتنګڼ ظالمې تا خو افغاني باتنګڼو او امریکې باتنګڼ ډېر چک کړي دي خو دا راته ووایه چې د چا باتنګڼ غټ دی امریکا عسکرانو سره هیپی نیو اییر ښایي شډلې هیپي نیو اییر د غړ مولي په زر منډه لو یو اول نمبر خبره ده چې دا ځان ته ډاکټر پوزي احمدزی وایي نو دا د څه شي ډاکټر ده سونیا شه دا خبره خو دې په ګل بدله ده دا ماته د خر ډاکټر ښکاري ځکه چې د خر د سامان چیک کوي را چیک کوي رښتیا دې وویل دوستانو چې کله هم ستاسو خر بیمار شي نو ډاکټر پوزي احمدزی لی بوزئ هغه به ورله ښه جوخ مالش کي او بیا به یې په ځان کې وخي